یوه خبره کوم بخنې سره دانش صاحب یوه خبره کوم بخنې سره او چې دلګان ژوند کو د ونې سره او زه خو دا نه وایم چې خیرات له مه ځئ خیرات له ځئ خو د بلنې سره او څوک د واده نه پس هماغسې وي ځنې بدل شي د کویدنې سره او د مشر مخکې په ادب ودرېږه کشران پوه که زورنې سره که پښتانه څوک خپلول غواړي پښتون خپلېږي د پښتنې سره او هوښیاره ښځه کټوه یو ځل سکي کمک له اخلاصه کې سکنې سره او د هوښیاره ښځه کټوه یو ځل سکي او کمک له اخلاصه کې سکنې سره او د لیډرانو خېټې ډکې نه شوې عوام یې وخوړه سرمنې سره او که ښکلی کار شروع کول غواړي نو صلاح پې ونکړي مېرمنې سره او زوی یې عمر کې اغوستی نه وي نوسي ځونډي د لمنې سره او خپله درنه خور ورته سپکه ښکاري خوشحاله ډېر زیات وي د خینې سره اوس خلک ګیرې سره ټوکې کوي اوس خلک ګیرې سره ټوکې کوي لږ شان ویښته پرېږدي د زنې سره او چې پرتوغاښ به یې تړلی نه شو نو اوس تماچې تړي د کونې سره په مشر کشر نه ده خو بس نر ته پاتې کېږي مور پلار چې پاتې کېږي بختور ته پاتې کېږي او د ګاډي سره یې زه راځه خو ګاډۍ تې وانلې مالک نه پکې ډېرې کلینډر ته پاتې کېږي او نه مور کره ځایږي نه تره کره ځایږي او نه پلار کره ځایږي رونداره چې شي کونډه نو لیور ته پاتې کېږي او د خان کاکا دې مشر زوی ته وګوره سم خر دی خاني چې پاتې کېږي نو دې خر ته پاتې کېږي او چې د روسه د هېڅ چا په کار رانغې هغه بره په اسمان کې کټ تی جوړ شي وایي که ژرنده دې د پلار ده نو په وار ده د نینو د ریتولو بټ تی جوړ شي او چې پلاړې د هر چا د خولې پرتې وي هر سړی چې پې اوبس کې نو چټ تی جوړ شي او اوسني ښکلي بس دغسې مثال دی یو څو ورځې کې سم روانه رټ تی جوړ شي اوسني ښکلي بس دغسې مثال دی یو څو ورځې کې سم روانه رټ تی جوړ شي او یار به راشي شاعر عبدالستاره خواله چې کباړي واسکټ تی جوړ شي پوره دی یو سړی ووی استاد یې وخت پوره دی او خلک ناست دی حق ایران ګړی ته ګوري او استاد ووی ورکه خان راغلی نه دی د جومات ګړی د خان ګړی ته ګوري یوه خبره کوم بخنې سره دانش صاحب یوه خبره کوم بخنې سره او چې دلګان ژوند کو د ونې سره او زه خو دا نه وایم چې خیرات له مه ځئ خیرات له ځئ خو د بلنې سره او څوک د واده نه پس هماغسې وي ځنې بدل شي د کویدنې سره او د مشر مخکې په ادب ودرېږه کشران پوه که زورنې سره که پښتانه څوک خپلول غواړي پښتون خپلېږي د پښتنې سره او هوښیاره ښځه کټوه یو ځل سکي کمک له اخلاصه کې سکنې سره او د هوښیاره ښځه کټوه یو ځل سکي او کمک له اخلاصه کې سکنې سره او د لیډرانو خېټې ډکې نه شوې عوام یې وخوړه سرمنې سره او که ښکلی کار شروع کول غواړي نو صلاح پې ونکړي مېرمنې سره او زوی یې عمر کې اغوستی نه وي نوسي ځونډي د لمنې سره او خپله درنه خور ورته سپکه ښکاري خوشحاله ډېر زیات وي د خینې سره اوس خلک ګیرې سره ټوکې کوي اوس خلک ګیرې سره ټوکې کوي لږ شان ویښته پرېږدي د زنې سره او چې پرتوغاښ به یې تړلی نه شو نو اوس تماچې تړي د کونې سره بس د وینې ارزاني وینمه او مخکې ځوانۍ کې مې خوبونه لیدل اوس په خوبونو کې ځواني وینمه نوره ښه ده تورزنه خور د دله روره ښه ده زما د لختو او وښو جونګړه ستا د پخو خښتو د کوره ښه ده په مشر کشر نه ده خو بس نر ته پاتې کېږي مور پلار چې پاتې کېږي بختور ته پاتې کېږي
او د ګاډي سره زه راځه خو ګاډي ته وانلې مالک نه پکې ډېرې کلینډر ته پاتې کېږي او نه مور کره ځایږي نه تره کره ځایږي او نه پلار کره ځایږي رونداره چې شي کونډه نو لیور ته پاتې کېږي او د خان کاکا دې مشر زوی ته وګوره سم خر دی خاني چې پاتې کېږي نو دې خر ته پاتې کېږي یې پورته نه کړې چې راته نه ګوري سغلا ده پکې زه د تسپو نه مخالف نه یم خبره دا ده چې ریا ده پکې او خدای وارو که دنیا مورا نه وه زما سرتوره پښتونخوا ده پکې اوس دله چې د بابا د وحید رور راته وویل چې د بابا دا شعرونه نو دغه خو زمونږ ډېر زیات وخت دی او دا چې په مرغوز کې کله مشاعره وه نو ما هلته هم ویلي وو او دلته به یې ووایم چې د بابا د دې فرمانه شروع کېږي هر یو کار له خپله ځانه شروع کېږي د بابا له دې فرمانه شروع کېږي هر یو کار له خپله ځانه شروع کېږي د جیلونو چې یریږي کور کې کېنه انقلاب خو له زندانه شروع کېږي د بابا د دې فرمانه شروع کېږي هر یو کار له خپله ځانه شروع کېږي د جیلونو چې یریږي کور کې کېنه انقلاب خو له زندانه شروع کېږي چې د عدم تشدد چرته پلوي وي دغه کار له باچاخانه شروع کېږي او یو غزل به درته ووایم د لنډ بهر وصال خلیل صاحب سره په ډېر مدفس ناست وي نو خدای دې ژوندی لري د هغه ته به دغه غزل ووایم دلته کې هر سړی په خپله غاپي زمونږ په ټول کلي کې سپی نشته او دغه زما د بېوسۍ ثبوت دی چې ستا په پوزه مې خکې نشته دغه زما د بېوسۍ ثبوت دی چې ستا په پوزه مې خکې نشته او دلته کې هر سړی ډاډه رادرومي زمونږ حجره کې خپل پردی نشته ډېره ډېره زما د رنګ په شان د شپې رنګ دی او زما د تور رنګ پسې ولې خاندې ظالمه تور خو د کعبې رنګ دی ما نه د مات زړه تپوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې ادبار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته منځونه کوي او په نوم د بل وي خو مینې وظیفې هم نیسي په محبت کې خلک زنه نیسي خپې هم نیسي هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روژې هم نیسي هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پریان ناشي ومې شراب دي خوله کې هم ترېنه توبې وباسي او داسې څوک نشته چې دا شیخ له مې کدې وباسي که چېرې مړم نو دښمن زما په لاش خبر کړئ زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي تا د عشق حادثې څه لیدلې ته د زړه ماتو خندا څه پېژنې او مخ مې حالاتو په بل مخ واړو دا ځل قرآن ما به نه پېژنې